په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه او لیوالتیا زیاته شوې. د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته په هیواد کې د سراسري امنیت ټینګښت، د جګړو او ناامنۍ پای ته رسیدل، د لویو لارو خوندي کېدل، د ناقانونه وسلو راټولول، د اداري فساد پر ضد مبارزه او د پانګونې لپاره د قانوني اسانتیاو رامنځته کېدل د دې لامل شوي چې هیواد د کورنیو او بهرنیو پانګوالو او د قطر، روسیې، چین، ترکیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترڅنګ د نړۍ د نورو هیوادونو د پانګونې لپاره مناسب او باوري اقتصادي چاپیریال رامنځته کړي چې ورسره د پانګونې فرصتونه او لیوالتیا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تر بل هر وخت اوسمهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره مناسب شرایط برابر شوي او هیواد ته یې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جلب او جذب په موخه پراخې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د یاد وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جواد باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې بیرته راستنېدونکو افغان پانګوالو ته د شخصي کور لپاره د یو جرم ځمکې ترڅنګ د صنعتي فابریکو لپاره هم ځمکې ورکول کیږي او په ځینو برخو کې ګمرکي معافیتونه او د 5 کلونو لپاره د مالیاتو معافیت هم ورکول شوی چې موخه یې د پانګوالو جلب او ملاتړ دی. وزارت صنعت و تجارت روی جلب و جذب سرمایه گذاران و چگونگی اعتماد سازی با سرمایه گذاران کارهای اساسی انجام داده است. توشیح قانون ساحات صنعتی مهمترین سند امارت اسلامی افغانستان است که باعث ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران گردیده است. همین گونه وزارت برای سرمایه گذاران عودت کننده توزیع یک نمره زمین به خاطر ساخت خانه های شخصی و سرمایه گذار، توزیع زمین و فابریکات، معافیت گمرکی یک موتر به سرمایه گذار، معافیت گمرکی ماشینالات، معافیت 5 سال مالیات برای هر سرمایه گذار به عنوان تشویق و حمایت آنها در نظر گرفته است. ښاغلي اخندزاده د بهرنیو پانګوالو لپاره چې غواړي افغانستان ته د پانګونې په موخه راسي هم د یو شمېر سهولتونو یادونه وکړه. وزارت صنعت و تجارت به همه سرمایه گذارانی که میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چه سرمایه گذاران داخلی باشند چه سرمایه گذاران خارجی، تمام سهولت ها را فراهم میکند و ما اطمینان میدهیم که در بخش توزیع جواز برای سرمایه گذاری و واردات مواد خام و ماشینری تمام سهولت ها را فراهم میکنیم و همچنان در بخش صادرات، تولیدات و صنایعشان نیز همکاری همه‌جانبه داریم. خو اوس پوښتنه دا ده چې هغه کوم لاملونه دي چې د کورنیو پانګوالو ترڅنګ خارجي پانګوال او هیوادونه په افغانستان کې پانګونې ته راجلب کړي دي. د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه فضل الرحمن اوریا باختر اطلاعاتي اژانس ته د دې پوښتنې په جواب کې داسې وویل: دا چې زموږ ګاونډي او د سیمې او حتی لرې هیوادونه زیات علاقمندي لري چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه گذاري وکړي، لاندې 15 علتونه لري. یو، په هیواد کې بشپړ امنیت، ثبات، د واحد حکومت تر رهبرۍ لاندې شتون لري. دویم، د افغانستان جغرافیه اقتصاد محور جغرافیه اعلان شوی. دریم، د افغانستان بهرنی سیاست اقتصاد محور سیاست ده. څلورم، په افغانستان کې ټول لوبغاړي دې ته ژمن دي چې مشروع رقابت سره وکوي. او پنځم، زموږ ګاونډي هیوادونه، د سیمې هیوادونه او د نړۍ ټول هیوادونه یو واحده ستراتیژي لري، هغه دا چې ټول غواړي له افغانستان حکومت سره تعامل وکوي. دغه 15 لاملونه باعث دي سوي دي چې په اقتصادي ډګر کې زموږ ګاونډي هیوادونه، د سیمې هیوادونه او د نړۍ مختلف هیوادونه په افغانستان کې اقتصادي سرمایه گذاري وکوي او لا د هر ورځې په تیریدلو سره
لیوالتیا زیات شي. دا په داسې حال کې دا چې بلاروس هیواد هم له افغانستان سره د صنعتي او سیمه‌ایزو پروژو د همکارۍ وړاندیز کړی دی. په تاشکند کې د بلاروس سفیر الکساندر سرګویچ د ازبکستان لپاره د افغانستان له سفیر عبدالغفار بحر سره په کتنه کې د افغانستان سره د همکارۍ د زیاتولو لپاره د غیر مقیم استازي د ټاکلو، د ګډ صنعتي ګروپ د جوړولو، د روغتیا په برخه کې د همکارۍ پراخولو، افغان سوداګرو ته د ویزو اسانتیاو، قونسلي همکاریو او همدارنګه د افغان ترانس ټاپي او کاسازر په څیر مهمو سیمه‌ایزو پروژو کې د ګډون وړاندیز کړی دی.